دا زموږ نیکو دا د عربستان نه راغلی و. مسافري دې ډېره وکړه قربان دې جامو خیرانو جامو شوه نه ولا چې معلومیږي شیر محمد چې مازغه دې جوړ شوي نه دي ښه نیوانه مې دلته تړلو بس ریله شو بس وای نه ولا مجیږي کوم بس مکه روي شو سره را باندې مات خدای په کوم صدقه ته وسته کې نه ما تعالی دې سره نه دی اول ځل دی زه د نوم لیکم د خدای په کوم سره چې د نوکان سره پورته بیماری ټوله معلومیږي. دوستانو سلامونه په حواله کا جازونه او سر ګلونه او د لونګي د غریب سلامونه ومنئ دوستانو زه نن راغلی یم د سمرخیلو یعنې د نیالي صاحب زیارت ته تاسو خو شاته ګورئ راغلی یم دلته به تاسو ته هغه لیونیان ښیم چې یعنې هغه وړو کوټو کې بندي همدې تر څنګ د هغوی ساتونکو سره به خبرې کوو همدلته چې څوک راځي د هغوی سره به خبرې اترې کوو خو زه به یم چې زمونږ چینل لونګی که چا سبسکرایب کړی نه نو کولی شئ چې سبسکرایب وکړئ او لایک یې همدې تر څنګه زمونږ یو بل چینل دی لایک افغانستان کولی شئ چې هغې ته هم سر ورښکاره کړئ تر څو چې مونږ تاسو نه ټول خوشحال شو خو د خپرونې تر پای پورې له ما سره پاتې شئ له ما سره اوسئ. نو دوستانو تاسو ګورئ چې لونګی راننوتو د نیالي صاحب زیارت ته مونږ به تاسو ته هغه لیونیان هم وښیو چې هغه یې په وړو کوټو کې بند کړي دي څلوېښت ورځې بندۍ بیا یې خوشي کوي او همدې تر څنګ به مونږ تاسو ته زیارت هم معرفي کړو تاسو خو یې ګورئ زما شاته دا زیارت دی او همدلته څومره خلک راځي د دې دیدار ته څومره خلک راځي نن مونږ هم راغلي یو دلته به د خلکو سره خبرې اترې هم ولرو او ټوکې ټکالې به هم ورسره وکړو خو که چا زمونږ چینل یعنې لونګی سبسکرایب کړه او لایک او شیر کړئ ځکه چې همدې تر څنګ به تاسو نه لونګی ډېر زیات خوشحاله شي خو تر خپرونې تر پایه پورې له ما سره ملتیا وکړئ. نو تاسو خو دوستانو ګورئ چې زه نن راننوتم دا د نیالي صاحب زیارت دی او دلته چې ګورم ډېری خلک هم ولاړ دي ځکه چې د جمعې ورځ ده او راځي د دې زیارت دیدار کوي او دلته دعا او سوال کوي خدای مهربانه دی چې د هر چا به یو سوال قبلیږي نو د ټولو نه مخکې خو دلته یو حاجي صاحب ولاړ دی د دې سره خبرې اترې لرم. السلام علیکم حاجي صاحب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا زموږ بابا په دې کې وفات شوی دی دا 300 کاله کېږي او د خلک د خدای مخلوقات را روان دي څو کارونه الله پاک الله ښه کوي کوم مریضان لیونی دي کوم ماشوم نه کېږي باید بندونه ورته ورکوو الله ورته ماشومان ورکوي پیران را ضرور بندو یا د الله په حکم سره ختمېږي مریضان الله ښه کوي ماشومان جیل کې شین کېږي د مور تېنالي الله پاک روغ جوړ کړي دا مو ته ورته وکړو فکر ته شو موږ ته دا ټول اجازې دي چې لیونو د پیري او ماشومانو جیل دا زرو پیران بندوي قسمي کوي ختميږي نو تاسو حاجي صاحب چې دلته راغلي یعنې دا ستاسو بابا و دا زموږ نیکو دا د عربستان نه راغلی و عربستان نه راغلی د عربو نه راغلی یعنې د 300 کاله کېږي چې دا وفات شوی ها د 300 کال کېږي دا د دې مشر دی حاجي صاحب نوم هم څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم ملک شمشیر او سمرخیلو کې نو ملک صاحب دا راته ووایي چې تاسو همدلته نږدې کور دی که نه لږ لرې نږدې دی دغه مجرد اولاد نیم کورونه وانو بیا خو په تا باندې ډوډۍ ما وخت دی چې اندر باندې او د ګوره کیمرې نه خو پوهېږي چې نن حاجي صاحب ته راغلي یو نن په ده باندې ډوډۍ هم چپه ده سره دی اچوی هم نن ولاړو ښه راته ووایي چې لونګی خو به پېژنې لونګی پېژنې ښه یې پېژنې مینهوال یې که نه ډېر زیات مې مینهوال یې یعنې زما دې څه خوښېږي سترګې دې ډېرې زیاتې خوښېږي چې تورې کړي مې که نه کورکول دې ډېر خوښېږي ښه قربان دې شمه نو حاجي صاحب دا راته ووایه چې دلته تاسو دې زیارت ته روزانه راځئ روزانه موږ راځو دا خو موږ په نوبت ساتو دلته د سمرخیلو میګان په غټ اکثریت بیا د کامې میګانو زموږ عزیزان شته د کونړ هم شته د بیسود هم شته د خوږیاڼو هم شته او دغه زیارت موږ په نوبت ساتو په نوبت باندې ساتو او مریضان راځي او د دم دوا کوي خدای پاک ښه کوي
دم دعا کوي الله پاک او الله پاک ښه کوي کارونه الله کوي. بالکل بالکل دا به ملک صاحب خبر وتا څور دې ځکه چې شفا ورکوونکی چې دی الله دی. نو ملک صاحب دا راته ووایي چې تاسو څو اولادونه لرئ؟ زما خو اووه اولادونه دي، یو مې جلۍ ده او اووه بچي دي. ماشاءالله ماشاءالله. بچي دي ټول همدلته دي که نه؟ همدلته دي ټول راسره دي. باډي ګارډان دي ګورې نه زنده‌بادي. ګورې چې زامن هغه زامن چې د پلار شاته روان دي ځکه چې ساتنه کوي هغې د زامن وي. نو حاجي صاحب قربان دې شم تاسو چې دلته هر مازدیګر یا هر سحر راځئ دلته زیات بیروبار په کومه ورځ دي؟ بیروبار خو اصلي د جمعې په ورځ ډېر دي، اګر چې ټولې ورځې ښه د جمعې په ورځ بیروبار ډېر دي. بیروبار ځکه د لرې ولایتونو نه هم خلک راځي د زیارت ته، دا لیونین ګوري، دم دوا کوي، ماشوم د چا جاړي یا زیل کوي یا اولاد د چا نه کېږي. دغه څو طریقې زمونږ شته دي د مهدي صاحب نه. بس حاجي صاحب د تاسو نه ډېره ډېره مننه. نو هیوادوالو راورسېدم د نیالي صاحب زیارت ته چې دلته تاسو ګورئ چې مختلف ډیزاین یعنی کوټې دي، یعنی وړې وړې په هغې کې څوک دي، په هغې کې هغه خلک دي چې لږ یعنې بېسوره شوي دي او همدې تر څنګ راغلي یو چې همدوی سره خبرې اترې کړو. خو له ما سره پاتې شئ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مه شئ. تاسو ستړي مه شئ. څنګه یې راته؟ شکر الحمدلله احسان تعالی عزت العالمین. ډېر ښه په صحت سره قربان دې شم. لږ دې خوا داسې شک نه داسې چې راوځي د لږې رڼا خوا ته داسې راوځه. تړل شوی؟ خوښه مې کړه. واه 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 خو دا تړل شوی دی. ښه زنده‌بادي. ښه نوم دې څه دی؟ نوم مې شیر محمد ده. واه شیر محمد. نه دا راته ووایه چې دا شیر محمد نوم دې چا در باندې کېښود؟ نیا در باندې کېښود که نیکه؟ دا نیکه را باندې ایښی دی، کوپړي کوپړي نه همدغسې نومونه. او د تا نوم؟ او زما نوم چې دی لونګی. او ښه شیر محمد دا راته ووایه چې واده دې کړی؟ شپږ بچیان مې دي، واده م کړی ده. ښه نو دلته څنګه راغلی؟ دلته په خپو باندې هم تړل شوی؟ فامیلي کورونه لرې دي، اوس مې وخت پوره شوی ده. تاسو دا وکوئ اتنې لپاره د تاسو د ټولو کورنۍ سره د ما لپاره تاسو د راتګ ته ډېر په سترګو جګوالي سره یو لوی احترامونه یعنې لوی د صحتونو سره مننه سره تاسو ما خوشې کوئ او هر څه بس دغه سپین ږیري ته رضایت ورکړه ورته خوشې کړه. ښه دا خوش یعنې ته دلته ولې راوستل شوی؟ یعنې په تا کې داسې څه کوم فالټ و؟ مازغه دې منټل شي و نام بل څه کړی و؟ جنګ دې کړی و که نه؟ کور کې چې دی کورودانې سره دې جنګ کړی و؟ په مازغو کې دې ټک راغلی دلته یې راوستی؟ جزا کې ورور راته په ورور مې دې په قل ورور کې ورونو کې زه ډېر هغه شوی یم په غوسه شوی اوس دغه ته تړم. زه نو دا خپرونه به دې ګوري اوس کورودانه به دې م ګوري. زه نو یوه ټپه شه ورته ټپه خو به سو د ټپې د ما د خوشي کېدو امکانات هغه زه درته کوم خوشي کېدو امکانات به ما سره یي، خو ته یوه ټپه ورته وکړه چې هغه خوشحاله شي که نه. ستا د چار ګل څلور پرې دي لونګینۍ چار ګل مې وړی د زرګر شین غمی پرېږدینۍ وی چار ګل مې وړی د زرګر ته تیری تیری دی عشقانه لالوینا لونګینۍ وی چار ګل مې وړی د زرګر ته شین غمی پرېږدینۍ وی چار ګل مې وړی د زرګر ته واه 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 ستاسو راتګ نه وی مننه زړه سره وی تا به پالمه تا به پالمه چېرته به دې پالمه؟ په زړه کې به دې پالمه. یعنې زړه خو دې جوړ دی او ښکلي ښایسته باندې خو پوهېږي چې دا ښکلی دی او دا بدرنګ بدرنګ او ښکلی خو پېژنې؟ داسې ده ولې موږ سره د کوردینات هر څه د ساینسپوهي په ریشو د عصبي فکرونو کې موږ ډېر ښې پوهان یو. ښه یعنې سازي عصابي یعنې نه ښې ښځه په دې اخره کې یوه ټپه راته ووایه ښایسته د مسافر جانان د لاسه د زړه د پاسه مې پلۍ ولاړې دي نه و مسافري سخته خواري دی په مارا پرېوتله د عمرو زنداني سومه د مسافر مې کړې صورته و د خپل وطن مینه به تل زه در کومه لږ لږ در کوم
یاره شیر محمده مسافري دې ډېره وکړه قربان دې جامو خیرانو جامو شوه نه والا چې معلومیږي شیر محمد چې مازغه دې جوړ شوي نه دي ښه لږ پکې فال شته دی خو شیر محمد تاسو نه ډېره منظم نو دوستانو تاسو خو ګورئ شیر محمد سره خبرې وکړې د ویل چې ما ته دوا وکړه چې زه راغله شم خو دلته نوره یعنې هغه کسان چې اعصابو کې لږ غوندې فرق هغوی سره هم خبرې اترې لرو خو د لونګي چینل تر پایه پورې موږ سره ملتیا وکړي بل دی چې ما باندې ډېر داسې ښه ولګېدو نو راغلم چې د دې سره خبرې اترې کوم سلام علیکم قربان دې شمه نو دا حاجي صاحب سره تاسو ګورئ چې زه کېناستم په ما باندې هسې ښه ولګېده راننوتم نو دی هم دلته راغلی دی نو دې سره به پوښتنې اترې لرو حاجي صاحب سلام علیکم وعلیکم سلام سلام علیکم وعلیکم سلام سلام خیر دی ما سلام واخلم قربان دې شمه مننه ښه نو حاجي صاحب نوم خو دې راته ونه ښودو که نه اوس ما ته نوم نه ښیې ولې زه خو دې ملګری یم که نه منګری نه یم زه درته اوبه اچوم ښه اوبه به ورته واچوم ګورئ دوستانو تاسو ګورئ چې دغه حاجي صاحب لږ ونیسه خو خیر دی زه به درته د غر نه یم خو بس حاجي صاحب چې څه وي د غر نه یم خو خیر دا اوس اوبه ما درته ګوره صبر وکړه مخکې خبرې وای چې په دښمن اعتبار د دوست کړي دا غسر به د بیابان کې د ډان خوري نه وا ګورئ خو ګوره تاسو خو وایئ چې د دوی خبرې داسې نه خو د دوی خبرې د کاڼي کرښې دي نو هلته مې چې ولیدل کاکا جانه نو هلته هغه یو کس چې و هغه یې په دې خپه کې تړلی و تاسو خو ماشاءالله هر څه خلاص دي که نه تاسو خلاص دا خو تړل شوی دی که نه مناخستا کې چېرته رقم دی دا یې تړل شوي دا تړل شوي دوستانو تاسو خو ګورئ که نه دا ګوره دا تړل شوی دی دا ځنځیرونو چې دی ډېر زیات دغه خپې ورته وهلي دي خرابې کړي دي ورته جهان خو پېژنې میا جهان او هغه کومندان چې دی هغه نمرو کې چې دی هغه ته به داسې وایي ته به سر کس څوک راونیسې معین خان د کوم ځای د لغمان دا نمرې او دا دغه به تا ته زه در وښیم زه سردار یم صاحب ښه ګلولي زما کاکا دی هغه وایي زما نه په دې ځای کې څومره جریبه ځمکه خرڅه شوې څو ټرکه شل ټرکه ځمکه مې خرڅه شوې او جایداد رانه تللی او قواله د چا سره ده د فضل رحیم سره ده تا سره او د ما سره ګوره زه تا ته خلاصه لنډې خبرې درته کوم د خبرې په خېټه به نه خېږي خبره ارزمانه واوره ښه بچیه قربان دې نو داسې کیسه ده الحیا و نصف الایمان حیا نیم ایمان ده بالکل ښځه چې دې مړه شي لکه دا کوټه چې در باندې راولېږي پوه شو ورور چې دې مړ شي لکه د ملا تیر چې دې لکه مات شي وراره چې دې مړ شي لکه دا د موټ د بازو دې مات شي ښه ډېر ښه نو تاسو به اوس کله ځئ رحیمي صاحب کور ته به کله ځئ چې کله د الله رضا وشو او کله د الله امر وشو نو دلته تاسو چې دی مثلا ډوډۍ چې درکوي هغه تاسو ځان سره کېږدئ که نه مغونه ډوډۍ درکوي خورئ یا تور مرچ وه ډوډۍ هغې کې ته کوم کار نه لرې کار نه لرم په دې ښه چې کار نه لرم نو ته به ما ته اوس څه وایې یو شعر کومه زمزمه کوم یو ترنم رحیمي صاحب د خولې نه خو زه څه اورم خامخا اورې خامخا یې اورم جنت کے دروازہ دا کنجی کلمہ دا جنت کے دروازہ دا کنجی کلمہ دا هغه به اخلاص وی چې د قرآن ټکو ته ګوري شبنم په ګلوري نور بس دونه نو وایي چې د مور و پلار خدمت وکړي او د مور و پلار دعا واخلي او 15 وخته مونځ وکړي او په جمع او داسو سره او پابند د جمع جوړ شي چې پروژې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن په مبارک کتاب کې چې راغلي دي او دغه چې د جمعات نه وځي دا څپلۍ سمې که دې ته خپل حاجي اکبر شي پابند د جمع جوړ شه ښه الله پاک په اول وخت کې ګوره تهجد ته جګېږه 12 رکعاته تهجد کوه بیا پسې نفلونه کوه بیا چې د سنت وخت سنت کوه هغې پسې د فرض وخت و پر جمع ملا سره مونځ وکړه ښي لاسه کوشش کوه چې ودرېږي ښه چې په وخت یې ښي لاسه ودرېږي چپ لاس هم پروا نه کوي مسجد شریف ته خو مطلب دا دی ځان نه سوه د خدای کور دی د خدای کور ته او ګوره چې دغه
دغه 1 روپۍ مثال د خبرې آرام ونه خوري آرام نه خوري که د 1 روپۍ د آرام وخوړه که نه د احد د غره کارته ترېنه غر جوړېږي چې وایي فاذکروني اذکرکم واشکروا لي ولا تکفرون یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابوا المصيبه قالوا انا لله وانا اليه. نو زه در باندې څنګه ولګېدم رښتیا ووایا تاسو خو مالا ګرانه چې د اوس نه پوښتنه ښه یو غاړه راکړه. نو ګورئ چې د دوی خوراکم راورسېدله ګوره دې ته کاروانه راورسېدله دا چې دي تور مرچ دي او دا ډوډۍ ده نو د دې نه بغیر نور هیڅ هم نه ورکوي که نه یعنې دا د دوی چې دا هغه دوا ده دا دم شوي دي او سهار کې چې دی شین چای دی او ډوډۍ ده دا د دوی دوا ده. نو دغه اوس به رحیمي صاحب به دا خوري خو دوی اوسه پورې ورځې پوره شوي نه دي. ګوره دوی د خپله زنځیرونه د خپې ورته زنځیرونه وهلي دي که نه نو د خپې ډېر تکلیف کې به هم دي زنځیرونو سره. دوستانو دلته ګورئ چې یوه بله واړه غوندې کوټه ده چې دلته هغه دم دوا کېږي یعنې تعویزونه کېږي چې دلته الله پاک شفا ورکوي خو دې ځای کې ورته تعویزونه تختونه ساختونه لیکل کېږي. نو همدې تر څنګ به تاسو ته مونږ دا هم وښیو خو له ما سره پاتې شي. السلام علیکم. السلام علیکم صاحب سلامونه. سلام علیکم نیاز صاحب سلام علیکم. سلام علیکم. نو دوستانو تاسو خو ګورئ چې زه دلته راورسېدم او دلته چې دي ډېری ساختونه هم پراته دي او همدې تر څنګ چې دي تعویزونه هم لیکل شوي دي او میا صاحب چې دی هغوی هم په یو تعویز باندې کار کوي. دا میا صاحب چې دی دا د یعنې نیالي صاحب نوسی دی. نو همدلته راغلو د دوی سره به خبرې هم اترې کوو. سلام علیکم حاجي بابا. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. حاجي نوم هم خیر اوسې نوم هم څه دی؟ زما نوم میا ګوهر دی. میا ګوهر. تاسو همدلته پاتې کېږئ صاحب؟ نه موږ زه په کابل کې په خپل ځای په کابل کې پاتې کېږئ. نو دا تاسو اوس دلته څنګه راغلي؟ تاسو هم تعویزونه خپله کوئ که نه تاسو راغلي په خپله تعویزونه خپله کوئ؟ نو دلته تاسو کوم کوم تعویزونه کوئ؟ موږ د پیرانو کوو دغه د ماشومانو لیونیانو که نه د لیونی دي چې سبي تکلیف نه لري که نه یا د پوډرو یا د بل شي دغه شوي دلته یې تړو که نه او یا کور ته رخصتو اوس موږ دلته یې پوه شو دا دغه کوو خدای الله یې جوړوي موږ یې نشو جوړوو پوه شو هر کار چې الله کوي بل څه یې نشو کولی. موږ دا کار کوو دا زموږ د پلار لیکنه دا 500 کاله مخکې دا کار پاتې یم چې پاتې یم. جارم شمه. نو دا تاسو چې دی مثلا د ورځې به څونه تعویزونه کوئ چې دلته خلک راځي؟ د ورځې خو لا تعالی خلک راځي بس معلوم نه دي چې څومره راځي که نه نو ډېر هم راځي کم هم راځي. یو ورځ بعضې وخت کې خو لکه راځي تقریبا 50-50 پورې تر 100 پورې دغسې کسان راځي پوه شي. نو پیریانو والا پکې زیات راځي لکه چې سره وي ماشومان جلا زیات کوي دا پکې زیات وي لکه او مثال یا د چا بچی نه کېږي یا نه پاتې کېږي دغه پکې ویریږي یا جادوبند کوي یا د جادو وي که نه دغه د قرآن ایتونو په رڼا کې بس دغه 11مې سپارې ایتونه دي هغه ورته موږ لیکو هغې سره الله شفا ورکوي. نو دغه کوو او بس د ماشومان د جلا زیل تعویزونه کوو او تختونه کوو دم ورته کوو پوه شي. نو الله پاک شفا ورکوي. الله جوړونکی قبلونکی هغه دی پوه شي او موږ صرف لیکل دي او نور قبلونکی هغه دی. بالکل. نو دلته چې مثلا تاسو د تعویز یا د ساخت وکئ تاسو یعنې هر چا چې څونه شکرانه درکړه که نه کوم کافي مقدار معلوم نه مقدار معلوم نه دی مقدار پوه شي. موږ چا سره بیه نه کوو نه چا سره ریټونه کوو پوه شي. نو که چا څه وس کېږي ورې کړله ورې کړه که ورې نه کړه په مخه دې ښه زموږ د یو پرچه کاغذ دی او دغه د قلم لیکل دی او قلم په کار کې نه خلاصېږي. یعنې ډېری خلک چې زه ګورم که نه وایي چې زه تا ته تعویز کوم 10,000 افغانۍ راکړه 60,000 افغانۍ راکړه 1,00,000 افغانۍ. هغه تبلیغات دی پوه شي هغه خلک کوي هغه تبلیغات دي زیات د وهابیانو د پټپیرانو هغه خلک چې دا شی نه مني پوه شي تعویز ته عقیده نه لري. نو هغوی دغسې خبرې کوي بعضې داسې ګونګوسې جوړوي چې مالي صاحب ته روغ کس بوځي او دوی په دې نامه باندې وتړي چې دا لیونی دی او کور کې لانجې کوي د هغه که لکه مخکې دا پوښتنه تاسو وکړله هغسې موږ نه کوو. دې کې زموږ تجربه شوې ده موږ لیونی پېژنو موږ مریض پېژنو. د خدای په حکم سره دغلته اوس ته کښېنه ما تا لیدلي سره نه دی اول ځل دی زه د نوم لیکم د خدای په حکم سره چې د نوکان نه سره پورې څه بیماري ټوله معلومېږي پوه شي. هغه علم دی جدا علم دی
اوس نو نور موږ چاته دا نه دی ویلي چې 10,000 راکړه او 20,000 راکړه د مېل صاحب په تاریخ کې څوک په چا نشي ثابتولی. او ډېری ګوره چې زه ګورم ډېری تعویزګر چې دی دا تعویز مې درته وکړو دا به د شپې 12 بجې لاړ شي بیا به په یو زاړه قبر کې ښخ کړي. هغو دپاره ستاسو څه پیغام دی؟ هغه الله تعالی ته مختورن دي بنده ته مختورن دي چې څوک ورځي هغه هم د خدای په قهر اخته دی او څوک چې کوي هغه په خدای اخته دی. کوډي جادو سحر منتر داشته دی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم جادو شوی دی پوه خو هغه راایستل نه دي. راباز خلکو په پلاکې تعویز راوباسي هغه راایستل نه دي. جبرائیل السلام په واسطه باندې هغه کوی کې هغه دوه خويندو د يهود لورګانې وي دوه هغه د لرګي په ګومنځ دغه سانډي ولرګي ګومنځ دلته هغه خونه دلته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سر مبارک وختانې به کې بند کړو پوه په هغه باندې بیا هغه خپل جادویي پکړه او بیا هغه کوی کې اچولو چې اچول پیغمبر صلی الله علیه وسلم سر مبارک خوګیدو. نو الله تعالی ته خو علم هغه ته خو پته لګي خو هغه یو نسبت پیغمبر نو هغه پوښتنه چې دا خلق ورزي او زړه په خوشاليږي نو الله تعالی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پوښتنه کړل. جبرائیل السلام په واسطه باندې نو جبرائیل السلام راولي کو به دوه فرشتي و سره و خپل او پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو ودنه و د شی پرکالای په حالات کې پوښ نو هغه ویلي چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جادو شوی بل ته صدق تو رښتیا خبره ده پوښ دا به څنګه کېږي دا چې راويست چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو خو چې دا وایو چې دا وختان ولش کېږي وښه د سر درد مرد ورځ پورې پاتې کېږي هغه به غایتونه ویل هغه وختان په خپل ګلاویدل پوښ به د خاتون وینځل هغه چې صفا کړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته څنګه شلو بسترګو مستنه نه بالکل نو تعویذونه راایستل نشته او کېږي خلک بعض مسلمانان شته جادو کوي دغه کوي. نو چې دا څوک چې دا الټه تعویذونه کوي هغه د پاره پیغام ورکړل دا هغه د پاره مې دا پیغام دی چې په دنیا کې به مختورین او په آخرت کې ورځ قیامت په جهنم کې پروت وي. ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار منافق به د کافر نه لاندې پروت وي. کافر نه لاندې ډیره مننه دي تاسو مهرباني تاسو. نو تاسو خو دوستانو ولې دلوي ویلې چې یعنی دلته چې څوک وي چې تعویذ راو باسه مدا کوم هیڅ کوم تعویذونه نشي راایستلای. نو زه ما چې هغه تعویذګرو ته مو ورځي 10,000 اخلي 15,000 اخلي ما جنن کوم شکرانه اخلي لازم جب تاسو وګورئ چې بدی کې پنځويزم ستا کنه. دوستانو بس همدغه شانتي به د نورو سره هم خبرې اترې لرو ول موږ سره تر پای پورې ملتیا وکړو. شفیع ماما هغه کس دی چې د دې زیارت ساتنه کوي او څونه خلک چې راځي نو هغه د دې په تصرف کې راځي څو چې د اجازه نه ورکړي د دې ځای نه یو قسم نشي تللی. السلام علیکم شفیع ماما. وعلیکم السلام. شفیع ماما دا راته ووایي چې څنګه د لمر ته یو نیم سوري ته بس ناست یم نو بس نو ګرمي دي شي او که یخ دي شي چې نیم یخنۍ ته پروت یو نیم لمر ته بس نور رالو سوري شو خاصوري ته شولې. څونه وخت کېږي شفیع ماما چې تاسو دلته استئ؟ 12 کاله. 12 کاله کېږي چې هم د دوی سره یې هم د چې چا یعنی مازغه خرابي یا مثلا چې چا کې فرق یو دلته راولي نو دا به تاسو څو ورځې تړئ؟ څلوېښت ورځې نه خواته خو تاسو نه پرېږدئ تاسو نه پرې او دلته تاسو چې بیا ورکوئ؟ تور مرچ او ډوډۍ. نو دا دوی خوړلی شي او که به ونه خوري بیا خوري او دلته چې تاسو ناست وئ دوی کله کله داسې جنګ او جنجال یا زور خو نه کوي یا لیونتوب نه کوي ښه په ارامه دلته یي. هغه یو ملګري خو دا وویلې چې زه په خپو باندې تړلی یم او شفیع ماما ته ووایي چې ما خلاص کړي. هغه خلاصوئ تاسو؟ بس چې ښه شي بیا خلاصوو که چې ښه شي بیا خلاصوئ. او کور هم چېرته دی تاسو؟ زما کور همدلته دی همدې ځای کې دی. او شپه ورځ هم دلته وئ تاسو؟ نه د شپې ته ځم 9 بجې. 9 بجې ځئ. او څو بچي لرئ؟ ما 2 ماشومان دي. 2 ماشومان دي؟ یو مې لور دی یو مې زوی دی. یو د لور دی یو د زوی دی. هغوی هم کله کله دلته درته راځي؟ نه دلته نه راځي بیخي نه راځي. سبقونه وایي؟ مکتب کې دي. نو د دوی سره په شفیع ماما دلته چې د دونه لیوانیان یا مازغې خرابې راځي د دې سره خو به تا باندې څه فرق مرګ نه راغلی ځکه چې کله کله اثرات راغورځي په سړي باندې؟ نه ما باندې نه راغورځي بیخي هېڅ. اوس ته به ما ته څه ووایي؟ زه خو نن تاسو ته راغلی لونګی تاسو ته راغلی تاسو به ما ته نن څه وایي؟ څه به وایو؟ یوه ټپه یوه ټوکه یوه زمزمه ښه یوه چی شی بر ترانوم به راته وکړي؟ ترانوم هم نشم. او یوه ټوکه راته وکړه؟ نه ټوکه هم نشم. یوه جالبه خاطره راته وکړه؟ خاطره خو دا ده چې بس لیوانی مې دلته تړلو بس
ریله شو بس وینه ولم جیګې کوم مزمکه روي سمسر را باندې مات دا خاپيري دلته کنه بلې خاپيري خو نشته خاجن سره در باندې مات کو تو دا ولی یک دمی راغی که څنګه راخلا شو بس کلپونه مات کړو دونه زوره ورو او که یعنی تی جکړې په دې ځمکه کې او په ځمکه کې ته خدای دا خو به سمې دی وړو بوجای غوندې پروت وي او که شفیع محمد تاسو نه ډیره مننه او چې تاسو موږ ته معلومات راکړه ډیره مننه نو دوستانو تاسو خو پوهیږئ چې دا نیالي صاحب زیارت ته هغه خلک راځي چې یعنی لیونیان یو به دلته تړي دا وړې کوټې دي ورته او همدا به شفیع ماما چې د دې مسؤل دی نو دلته چې د مختلف ډول لیونیان راځي چې په هغې کې لږ داسې ډېر لیونیان لږ لیونیان خو هر څوک چې دي نیالي صاحب ته راولي به یې څلوېښت ورځې دلته بندي کوي هغوی ته چې دی وچه ډوډۍ او تور مرچ ورکوي تر څو چې ښه شوي نه وي 40 ورځو پورې دوی نه پرېږدي. نن راغلو د دوی سره خبرې اترې به کوو همدې تر څنګ چې دی دوی ډېر خوشحاله خلک دي او موږ ته ډېر عزت راکړو. نو دوستانو که تاسو ګورئ زما شاته یو جومات جوړیږي دا د نیالي صاحب جومات دی او همدې تر څنګ دغه زیارت دی او دا جومات دی خو د بودیجې د کمبود له وجې یعنی دا پاتې دی. زه هغو تجارانو باندې په هغو یعنی مالدارانو په هغو خلکو باندې زه دا غږ کوم چې تاسو کولی شئ که هغه په خارج کوي که هغه په داخل کوي نو تاسو کولی شئ چې د دې جومات یعنی هغه وارثین چې کوم د مشران چې دي د هغوی سره مرسته وکړئ تر څو دا د الله کور چې دی سر ته ورسیږي ځکه چې دې ته ډېر ضرورت د پیسو دی همدې تر څنګ څنګ کې ورسره زیارت دی او دا د ډېر وخت نه چې دی دا جومات بنیادونه یې خل شوي دي خو دې ته رسېدلی دی په دې کې ډېر یعنې کارونه نور هم شته خو زه بیا هم په تاسو ټولو هېوادوالو باندې په میشتو افغانانو باندې که هغه لر دي هغه که بر دي که هغه په خارج کې دي هغه که په داخل کې دي یعنې تاسو کولی شئ چې د دې جومات سره مرسته وکړئ او د دې مشرانو سره مرسته وکړئ تر څو دا جومات سر ته ورسېږي په دې کې خلک عبادت وکړي د هغې ثواب به تاسو ته هم درسېږي او نو تاسو کولی شئ چې موږ ته یعنی هغه مرسته راولېږئ چې تر څو دا جومات مونږ نه خوشحاله شي نو په هغې کې به تاسو ته مونږ په دا ویډیو په سر باندې به د واتساپ نمبر یعنی همدې تر څنګ د ټلیفون شمیره دا به هم درته په سکرین باندې لیکل شوي نو تاسو کولی شئ چې په هغې واتساپ باندې مونږ سره اړیکه ونیسئ تر څو تاسو مرستې مونږ ته راورسېږي او هغه مرسته مونږ د حاجي صاحبانو ته او د دې کلي مشرانو ته ورسوو. بیا چې همدغه شانتې لونګی د یو بل پروګرام سره تاسو سره مخامخ کېږي تر هغې مو په پاک الله سپارم د خدای په امان. زمونږ چینل له ځان سره سبسکرایب لایک شیر کړئ او همدې تر څنګ دغه د ګنګړګي بله بټن هم ورسره وټنګوئ او د نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره له مونږ چینل سره پاتې شئ.